بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سی شارپ مونږ ته د دې اجازه راکوي چې د یو لوپ په باډي کې دوهم لوپ هم وکاروو. یعنی مونږ کولی شو چې د فور لوپ په باډي کې یو بل فور لوپ هم وکاروو، یا د فور ایچ لوپ په باډي کې مونږ بل فور ایچ لوپ هم وکاروو، یا د وایل لوپ په باډي کې مونږ بل وایل لوپ هم وکاروو، یا ډو وایل په باډي کې مونږ بل ډو وایل لوپ هم کارولی شو او د دې اجازه مونږ لرو. دوستانو، په پروګرامینګ کې یا په سی شارپ کې کله چې مونږ یو لوپ د بل لوپ په باډي کې لیکو، بیا د حالت ته نیسټډ لوپ وایي. یعنی کوم چې لومړنی لوپ ده هغه ته آوټر لوپ وایي، او کوم چې د آوټر لوپ په باډي کې مونږ لیکو هغه ته انر لوپ وایي. دلته ستاسو لیدلی شئ دوستانو، د سور رنګ چې کوم ما ورکړی ده دې ته آوټر لوپ ویلی کېږي، او د کوم چې د تور رنګ ما ورکړی دې ته انر لوپ یا انساید لوپ یا نیسټډ لوپ هم ورته ویل کېږي. دوستانو، یعنی کله چې یو لوپ د بل لوپ په منځ کې ولیکو د حالت ته نیسټډ لوپ ویل کېږي، او سی شارپ کې موږ د اجازه لرو. ډیمو دپاره ځو موږ ویژوال سټوډیو ته، تر څو دې باندې ستاسو صحیح پوه شئ. دوستانو، دلته ما سره لومړی چې دا فور لوپ ده دې ته دا ما له صفر، یعنی آی چې دا ویریبل چې دا ما له صفر څخه انیشیالایز کړی ده، او په شرط کې ما ورته ویلی دي تر څو پورې چې د آی ویلیو له دوو څخه کوچنی وي تر هغې پورې ته دغه کوډ چې ستا په باډي کې ده دغه اکزیکیوټ کوه. دغه ټول کوډ چې ده ستا په باډي کې چې کوم ده دا اکزیکیوټ کوه. دوستانو، یعنی کله چې دا لومړی ځل کنټرول چې دا لوپ په منځ ته راشي یا باډي ته راشي، هغه به لومړی دغه جمله اکزیکیوټ کړي. د هغې څخه وروسته به دغه دوهمه جمله اکزیکیوټ کړي. دغه دوهمه جمله کې ستاسو ګورئ چې کنسول ډاټ رایټ ما ورته چې ولیکه یو نوی لاین، دا سلیش ان چې دا مطلب دا یو نوی لاین، یو اضافهګي لاین دلته موږ ته لیکي یا موږ ته پرنټ کوي. د دې په ځای ستاسو لیکلی شي چې کنسول ډاټ رایټ لاین هم ولیکئ، هغه هم کار کوي. کنسول ډاټ رایټ لاین چې دا هغه هم یو جدا لاین چې دا پرنټ کوي یا اضافهګي لاین پرنټ کوي. دوستانو، دوهم د دې فور لوپ، د لومړی فور لوپ چې دا یعنی آوټساید لوپ چې دا د هغې په باډي کې نه ما چې دا یو بل فور لوپ هم لیکلی ده. دوستانو، د فور لوپ چې دا دوهم دغې لومړی ویریبل یعنی جی ویریبل چې د صفر څخه ما انیشیالایز کړی ده، ما ورته ویلي تر هغې پورې ته خپل عملیات ترسره کړه یا په تکراري ډول دغه کوډ ولیکه تر څو پورې چې ستا قیمت چې دا یعنی جی قیمت چې دا هغه له درو څخه کوچنی وي. یعنی دغه فور لوپ چې لومړی ده دغه به دغه جمله یو ځل پرنټ کړي، بیا به یو لاین هم پرنټ کړي، هغې څخه به دې لوپ ته راشي کنټرول. کله چې دې لوپ ته راشي کنټرول، نو زما سره به دغه دوهم نیسټډ لوپ چې ده یا انر لوپ چې ده هغه به دغه جمله درې ځلې پرنټ کړي. کله چې درې ځلې پرنټ کړي، بیا به له هغې څخه وروسته کنټرول دې دلته راشي، دا به هم یو ځل یو لاین بل هم پرنټ کړي. کله چې دغه لاین پرنټ شو، بیرته به کنټرول دې لوپ ته راشي چې تیر ځل د آی ویلیو صفر و، دا ځل به یو ورسره جمع شي، یعنی د آی ویلیو به څه شي 1 شي، او دلته به چیک شي چې 1 کوچنی ده له دوه څخه، هو بیرته به دغه لاین پرنټ شي، دغه کوډ چې دا پرنټ شي او یو لاین به هم پرنټ شي، او بیرته به کنټرول د دې لوپ ته داخل شي. بیا به دغه جمله چې ده د انر لوپ په منځ کې چې کومه د باډي کې چې کوم کوډ ده هغه به درې ځلې پرنټ شي، هغې څخه یو وروسته به بیا یو لوپ یو لاین بل هم پرنټ شي. کله چې دغه پرنټ شو، بیا به لاړ شي د آی قیمت به یو اضافه کړي، یعنی تیر ځل 1 و، دا ځل به 2 شي. دلته به ګوري چې 2 کوچنی ده له 2 څخه نه، نو کنټرول به مستقیما د لوپ د باډي څخه راوځي، او زموږ ته به دغه لاین اکزیکیوټ شي، او دغه لاین به زموږ دغه سکرین تر هغې پورې وساتي تر څو پورې چې موږ ورته انټر پرنټ کړی نه وي. دوستانو، زه دغه کوډ اکزیکیوټ کېدو دپاره په سټارټ بټن باندې کلیک کوم. ستاسو به وګورئ چې دلته زما سره لکه څنګه چې ما درته ویلي وو هغه مطابق یې زما ته کار وکړه. لومړی څه شو؟ آی ایم آوټر لوپ، دغه جمله څه شوه؟ پرنټ شوله. هغې څخه وروسته بیا یو لاین پرنټ کو چې د دې جملې په مرسته موږ یو لاین هم پرنټ کو. هغې څخه وروسته کنټرول دې لوپ ته یعنی انر لوپ ته داخل شو. انر لوپ کې موږ ورته ویلو چې ته درې تر هغې پورې عملیات ترسره کړه تر څو پورې چې جی قیمت له درو څخه کوچنی وي. نو صفر نه موږ شروع کړی دی، 0 1 2 یعنی درې ځلې به هغه لوپ په دننه کې چې کومه جمله پرته ده یا کوم کوډ پروت ده هغه اکزیکیوټ شي.
دلته ستاسو کتلی شئ چې دغه لاین چې درې ځلې اکزیکیوټ شو یو دوه درې ځل چې کله اکزیکیوټ شو بیا به له هغې څخه وروسته دغه لاین اکزیکیوټ شي یعنی یو لاین به زما ته اضافهګي پرنټ کړي کله چې اضافهګي پرنټ شي کنټرول به بیرته دلته لاړ شي د آی چې مخکې قیمت صفر و دا ځلې به 1 شي چې کله 1 شي چک به شي چې آیا 1 کوچنی ده له دوه څخه هو نو بیرته به دغه لاین پرنټ شي آی ایم آوټر لوپ نو دا آوټر لوپ پرنټ شو او هغې څخه یو وروسته یو لاین هم پرنټ شو کنټرول بیا د انر لوپ ته راځي یعنی انسایډ چې کوم لوپ ده دغې ته راځي دغه د شرط مطابق به چې وي دغه جمله درې ځلې پرنټ شي یو دوه درې ځل او هغې څخه وروسته به کنسول ډاټ رایټ لاین چې دا یو لاین چې زما ته اضافهګي پرنټ کي او بیرته به د آی قیمت دا ځل چې 1 و د یو به ورسره جمع شي وبه ګوري چې آیا آی قیمت چې دا ځل اوس 2 شو د دوه څخه کوچنی ده نه ده کوچنی نو مستقیما کنټرول به له لوپ څخه د باندې راوځي او دغه لاین به دغه اکزیکیوټ شي او دغه اکزیکیوټ لاین موږ ته دغه پرنټ تر هغه پورې ښکاره کوي تر څو پورې چې موږ بیرته کلوز کړی نه وي یا مو انټر پریس کړی نه وي دوستانو دغه و زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې پلوي چې ختم سپارم الله مو مل شه